چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبی آخر الزمان د پیدایش ورځې دي. او ورونو عین هغه وخت حضرت آمنه چې د نبی علیه السلام مور بیبي ده، هغه فرمایي چې زما دا بچی ډېر بختور بچی دی چې دا کوم بچی مال الله راکړی دی. یقینا شپږو میاشتو پورې زه د ده په حمل نیم پوه شوي چې دی زما په ګیره کې دی، ما ته پته نه ده لګېدلې. او په کومه علاقه چې به تلم نو کلکه ځمکه به ونه الله به ما ته هغه نرمه کړه، او چرته ما ته څه قسمه تکلیف د دې بچي د لاسه نه دی پېښ شوی. حالانکه تاریخ لیکي چې د مور و پلار نه نبی علیه السلام په داسې کیفیت پیدا دی چې پلار یې د پیدایش د مخکې وفات و، عبدالله، او نیکه یې عبدالمطلب دی. وی چې کله آمنه بیبي فرمایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیدا کېده، وی دونه مې محسوسه کړه چې یو رڼا زما نه الله وویسته، او داسې رڼا رانه ووتله چې د هغې هغه روشنایي او چمک اسمان طرف ته اوچت شو، او د مشرق نه مغربه پورې علاقه پې روښانه شوه. او ما ته رب العالمین په هغه رڼا کې د بصره او د شام محلونه او ماڼۍ وښولې. عبدالمطلب لیکي چې ما یو خوب ولیده، د نبی علیه السلام نیکه دی، وی زه ودیم او زما د شانه یو زنځیر اوچت شو، د کړو د اوسپنې زنځیر، بره توی اونه ترې جوړه شوه، هغه اونه اسمان ته ورسېده، او د هغې نه خاکونه خواره شو، په هغه خاکونو کې میوه پیدا شوه. وی خلک لګیا دي، څوک میوه شوکۍ خوري، او یې څوک کوشش کوي چې د دا اونه کټ کړي او د دې نه دا څانګې او خرامونه مات کړي. حیران شوم چې زما د ملا نه دا اونه ووته، او دومره خشته میوې دي او په دې دنیا خوره شوه، څوک ترې میوې خورو، څوک یې د کټ کولو کوشش کوي. وی ما دا لاس اوچت که چې زه د دې اونې د میوې ته ځان ور ورسوم، زه خو لاندې پروت یم او یو میوه ترې مزېداره روشو کوم، خو زما لاس ورته ونه رسېد او د ترې لاس مې ښکته را پرېوته. تعبیر ولا تعبیر کوونکو وویسته چې ستا د شانه به الله یو شخصیت پیدا کوي چې د هغه میوه او د هغه نه چې کومه میوه پیدا کیږي هغه به د دنیا د ګوټ ګوټ ته رسیږي. څوک به د هغه میوه خوري او څوک به د هغه په خلاف کې لګي، د هغه د هغه خرامونو د کټ کولو کوشش به کوي. ستا د اولاد نه به داسې یو انسان پروردګار پیدا کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه د آدم علیه السلام نه واخله تر د قریشو د عبدالمطلب بنو هاشم پورې نسبن په بهترین قوم کې پیدا شوی ما. زما د نسب نه تر د آدم علیه السلام پورې بهترین او اعلی نسب بل نه تیر شوی. زه د حضرت ابراهیم علیه السلام نو سیمه، د حضرت اسماعیل علیه السلام نو سیمه، د ابراهیم علیه السلام دعایمه، او د حضرت عیسی چې د ما نه مخکې پیغمبر ته شوی د هغه زیری ما. عبدالمطلب لیکي وی چې یو زمانه داسې وه چې په مکه مکرمه کې چې کوم قوم اوسېده جرهم، هغوی د اسماعیل علیه السلام په اولاد ظلمونه شروع کړل، نو د اسماعیل علیه السلام اولاد یې د مکې نه بار وویستو. سره دې نه چې اسماعیل علیه السلام هم د جرهم کې واده کړی و. بیا الله د اسماعیل علیه السلام اولاد یو وخت کې زورور کړل، په مکه مکرمه حمله وکړه او جرهم قبیلې ته وویسته. بدماشانو نو چې جرهم قبیلې ته کله استا نو د زمزم کوی هغوی ډک کړ، او په بیت الله شریف کې چې کوم د خلکو سره پراتو، سپین پراتو،
خلکو به صدقې راوړې بیت الله کې به یې کېښودې هغه سره سپینه خزانه یې راواغېسته او د زمزم په دې کوي کې خښه کړه او خاورې پې د پاسه واچولې او کوي یې بلکل هوار کړ چې چا ته پته مو نه لګي چې دلته کې یو کوي دی او د هغې قیمتي اوبه دي. وی زه په حتویم کې ودېمه د بیت الله شریف د ناوې سره خوا کې وی خوب مې ولید وی یو سړی ماته وی چې پاسه دلته یو کوي دی هغه کوي وکنوه احفر بره بره څه شی دی وی یو کوي دی سړی رانه لاړ وی سبا شپه بیا خوب وینم وی یو سړی بیا ماله راځي او ما ته په خوب کې وی چې احفر طیبه یو اعلی کوي دی هغه وکنوه وی ما چې دا طیبه اعلی کوي څه شی دی وی بیا رانه لاړ وی په درېیمه شپه مې بیا خوب ولیده وی هغه سړی ما ته بیا په خوب کو چې احفر زمزم یو کوي دی د زمزم هغه وکنوه وی ما چې زمزم څه شی دی وی بیا رانه لاړ وی په څلورمه شپه بیا دا سړی راغی او خوب کې ما ته وی او زه هم هقسې ودېمه چې احفر زمزم زمزم کوي وکنوه وی ما چې زمزم څه شی دی وی دا یو کوي دی وی ما چې کوم ځای دی وی په خوب کې راته نښه وښوله وی چې راویښ شومه ما د قوم سره مشوره وکړه چې 4 شپې مې خوب ولیده او ما ته یو سړی په خوب کې دا ځای ښیي چې دلته یو کوي دی او د برکت کوي دی دا وکنوه راځئ چې پې شروع کړو وی قریشو مې مرسته ونه کړه یو زیم او یو زما زوی دی د هغه نوم حارس و حارس دقه یو زوی دی د عبدالمطلب مشر د نبي علیه السلام مشر تره په 2 قسم پې شروع کړه وی چې پې شروع وکړه او ام کنسته وی پکې خزانې راووتې دا هغه خزانې وې چې جرهم تلل او پکې د بیت الله خزانې غورځولې وې او په خاورې اوار کړی وی چې نورم وکنو اعلی قیمتي مزیدارې اوبه پکې راووتې د زمزم خوا کې ولا حوضونه جوړ کړل چې د اوبه به په دې حوضونو کې جمع کېږي او خلک به تسکي بعد شیطانان خلک خوشته وی هغوی به د شپې راتلل او هغه حوضونه به د هغې غاړې به یې ماتولې او حوضونه به یې راله خرابول الله داسې وکړه چې چا به هغه حوض روانه او د حوض هغه پوله به یې روانوله الله به پې بیماري راوسته خلک ویرېدل او چې څوک مریضان بیماران به راتلل او د هغه کوي د اوبو نه به یې اوبه څکلې الله به هغوی جوړول د کوي لوی برکت په خلکو کې کور شو د یو ځای او د بل ځای د لرې برې نه به خلک راتلل د اوبو له اوبه به یې څکلې او ځان سره به یې وړې او چې چا به لږ غوندې ګستاخي د اوبو بیادبي کوله پروردګار به سزا ورکوله وی د دغې کوي د برکت نه عبدالمطلب وی زما قدر په خلکو کې پیدا شو او کوي له خدای یو عزت ورکړه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما نیکه کوم کوي کنولې دیر زمزم د زمزم کوي دا هغه اوبه دي چې رب العالمین د اسماعیل علیه السلام د پوندې د والو نه دغه ځای کې پیدا کړي د برکت اوبه دغه وخت کې دی وایي چې یا الله زه یو یم او یو مې دا زوی دی حارس پروردګاره که زامن دې ډېر راکړل د دې مبارک کوي د خاطره درنه سوال کوم چې الله ماله زامن راکړه او که 10 زامن دې راکړل نو چې زما زامن 10 ته ورسېږي 10 به ستا په نوم الالوم ذبحه کوم به الله ولا هغه دعا قبوله کړه اوس هم علما وایي چې د زمزم اوبه څوک څکي ورته ګوري او دعا پې کوي یاره چې عقیدې برابري نو پروردګار یې دعا قبلوي 10 نو زوی چې پیدا شو هغه عبدالله دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والد محترم بچی ما خو دقسې منښته کړې ده چې ما له الله 10 زامن راکړي هغه 10 به لالو نو تا لالومه د خدای په نوم دی لالو چې الالولو لی روان کو چاړۍ واغېسته او رسۍ واغېسته د عبدالله خویندې په جلا شوې بابا دا زموږ ورور ولې لالې وی بچی ما منښته کړې ده وی داسې وکړه چې د په ځای 10 اوښانه لال که خو دې بچ که وی داسې به وکړو نو 10 اوښان یې راوستل عبدالله یو طرف ته کېنو او بل طرف ته 10 اوښان او قراندازي پې وکړه قراندازي د عبدالله په سر راوخته وی 10 نور زیاتوم 20 شو چې بیا قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته 10 اوښان بیا د عبدالله په سر راوخته اوښان یې 10 زیاتول هغه ماشومان نو ورته جلل
ځکه د دې رورو د مور نه د نورو وروڼو میندې جدا وې 100 ته اوښان ورسېدل چې 100 اوښان یې یو خوا کړل او د نبي علیه السلام والد محترم یې بل خوا کړ او پچې پې واله قراندازي ویسته د 100 اوښانو په سر راوخته 100 اوښان یې حلال کړل او د نبي علیه السلام والد محترم پروردګار بچ کړ یو مقام کې نبی علیه السلام ناست تشریف فرما یو باندیسي راغی او نبی علیه السلام ته وی یبن الذبیحین ای د دوو حلال شوو خلکو وصیه نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو او مخ یې رڼا وکړه او صحابو ته یې په دې خبره پوه شوې وی نه د الله رسوله وی ده خو ماته ده و چې د دوو حلال شوو کسانو وصیه وی چې د دې واقعه درته بیان کړم یو زما نیکه اسماعیل علیه السلام دی هغه هم د الله په نوم منښته شوی خو خدای بچ کړو د جنت نه الله ګد راولېږه هغه په ځای لاړ شو بل زما پلار عبدالله هغه نظر شوی او منښته شوی او 100 اوښان د هغه په سر کې حلال کړي شو پروردګار هغه بچ کړو نو پلار مې عبدالله او نیکه مې اسماعیل دا دواړه ذبیحین دي د دواړو د ذبح منښته شوې ده او په پخوانو کتابونو کې د نبی علیه السلام لقب او د پیغمبر علیه السلام کونیه او صفت دقه جوړ شوی دی چې د ده 2 نیکونه یعنی 2 پلاران پلار او نیکه دا به د ذبح په نوم باندې منښته شوي او بیا به پروردګار د ذبح نه بچ کوي په دې به پیغمبر علیه السلام مبارک فخر کو هغې عبدالله له چې کله زلمی شو د واده انتظام کوي د واده انتظام یې وله په یو قبیله کې وکړو حضرت آمنه بنت وهب چې د نبي علیه السلام مور بیبي ده محترمه د هغې سره د نکاح اراده وله وکړه عبدالله روان دی د نکاح تقریب دی او عبدالمطلب خو د خپل قوم مشر دی سردار دی نو ډېر مشران یې راغوښتلي چې نن زه د خپل زوی عبدالله نکاح تلم چې دی روان دی نکاح له یو یهودنه ښځه په مکه مکرمه کې اوسېدله هغه ورته دروازې نه راووته چې ده ته یې ښکته پورته کتل د لاس یې کلک ونیوه وی ستا څه نوم دی وی زما عبدالله نوم دی وی چېرته دی وی زما نن نکاح د واده مې دی هغه نکاح له ځم واده له ځم وی داسې وکړه زه به درله پیسې درکړم اوښان به درکړم او له مونږ رانه نه وځه د بدعملۍ مطالبه یې وکړله عبدالله ورته وی چې سوال نه پیدا کېږي دا ګناه به ګټم د 5 منټو په خوشحالۍ پروردګار همیشه دپاره خفه کړم داسې چېرته کېږي وی ګوره 100 اوښان به درکړم وی 100 نه که 1 لک اوښان هم راکړې دا ګناه نه کوم ته روان شو لار نکاح وکړه د عربو به دا دستور په هغه زمانه کې چې کویدن به وشوه او د کویدن کې به نکاح وشوه نو بیا به سړي د ښځې سره د پلار په کور باندې یو څو شپې تېرولې دا د هغوی رواج و دا هغه ورځې هلته د هغه سخر په کور باندې تېرې کړه دی کویدنه مو شوه واده مو شو نکاح مو شوه او بیا را روان دی په لاره چې په لاره را روان دی هغه ښځه ورته بیا ولاړه ده وی د ګودرېږه عبدالله ورته وی ګوره ما معاف کړه ته خو 100 اوښان یادی چې لکونه اوښان هم راکړې نو د 5 منټو دا ځان په خوشحالۍ پروردګار همیشه له نشم پپه کولی وی نه اوس ته یو اوښ هم نه درکړو ځان ته رې نږدې هم نه پرېږدم هغه بیل وخت و دا بیل وخت دی عبدالله حیران چې څو ورځې مخکې خو به دې تلم او تا ماته مینتونه کول او زاری دې راته کولې او اوښان دې راکول او اوس ما باندې ما نه نفرت کې او ما نه کرکه کې دا ولې وی چې کوم وخت تلې ستا په تندي کې ما یو رڼا لیده هغه رڼا تا نه آمنې ځان ته راښکلې ده اوس بې رڼا روانې زه خپل کار کوه جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه هم لیکلي دي او مولانا ادریس کاندهلوي رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې هم لیکلي دي دا د پخوانو کتابونو خلک که یهودیان سړي به و که یهودیانې ښځې به وې او چې چا به د خپلو کتابونو مطالعه کړې وه او کاهنان او نجومیان هغوی په دې حالاتو خبردار ورته پته و چې داسې یو قصه کېدو والا ده په کومه شپه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوم پیشمني دنیا ته راځي بادشاهي د نوشیروان ده مشهور نوشیروان عادل بادشاه تاسو نوم اورېدلی دي او قصې مې اورېدلي دي دی د فارس بادشاه او آتش پرستو د اور عبادت به یې کو دی یو خوب ولید او خوب یې داسې ولیده چې د عربو نه اسونه دي او اوښان ورپسې دي
او هغه اسونه او اوښانه د دجلې په دریاب راپورې وتل. او د فارس چې څومره علاقه د هغه زمانه کې فارس داسې و لکه نن سبا چې امریکا ده، او روم بله بادشاهي وه، هغه داسې وه لکه روس چې دی مثلا یا چین کې دی، غټ غټ دوه بادشاهانې وې. وی دا اسونه اوښان د دجلې په دریاب راپورې وتل او د فارس په دې علاقه په دې کوڅو کې خواره شو او په کور کور کې ننوتل. دا خوب یې ولیده. تپوس کې د یو بل نه وي صاحب د دې مونږ ته پته نه لګي. اخره کې د یو پخوانو کتابونو یو عالم هغه نه تپوس وکړو، ورته وی د دې خوب تعبیر وی ما ته معلوم دی، وی په عربو کې د آخر زمانې پیغمبر پیدا کېدو والا ان قریب ابه خورېږي د هغه بادشاهي ستا د علاقې ته به م رارسي. خو خفه کېږه مه نوشیروان بادشاه ستا نه پس 11 ستا سره 12 بادشاهان دا به حکومت کوي. 14 بادشاه به ستاسو نه راځي د فارس، 14 بادشاه به د مسلمانانو بادشاه وي. د هغه سړي کې دا د عربو کوم مشر دی د هغه تابعدار وي. ابه راځي ستاسو دا بادشاهي به اخلي او ستاسو دا بت پرست دا آتش پرستی به داسې ختموي لکه چې په مخ د ځمکاړو چې ته آتش پرستی شوي نه. 12 بادشاهان به ستاسو وي، هغې نه پس به د هغه زور خورېږي. اتفاقا په کوم وخت کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو یو زلزله راله. 14 تیږې 14 د نوشیروان بادشاه د محل نه پرېوتې پېشمني ټیم کې. او چې دی راویښ شو نو فورا یې هغه خپل کاهنان نجومیان راوغوښتل، وی څه چل خو شوی دی ما له اطلاع راکې. ورته فورا اطلاع راله وی د فارس چې کومه لویه آتش کده ده د 1000 کالو نه هغه بلې ده، 1000 کاله کې مړه شوې نه ده. هغې ته به اور بلو او څوکیداران متولیان به ورته ناست وو، اور به ورته بلو. وی هغه د 1000 کالو آتش کده مړه شو بلیږي نه. چې معلومات وشو بعینه اقا وختو وی معلومات کوي، وی بس تپوس وکړئ خو عربو کې څوک نیک بخت پیدا شوی دی. هغه نیک بخت چې د هغه د پیدایش دا نښې دي زموږ په کتابونو کې، او دغه نیک بخت به څوک دا به د آخر زمانې پیغمبر وي. او اقا ټیم د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته تشریف راوړی دی. دا د 9 د ربیع الاول، څوک 8 یادوي څوک 12 یادوي. خو یو لویه جرګه شوې وسه زمانه کې په مصر کې مجلس الهیئة العلمی، هغې ډېر لوی تحقیق سره د علماو او د لویو محدثینو او د تاریخ زادانو یو میټینګ کړی او هغوی دا تحقیق کړی دی چې دا د ربیع الاول 9 ورځ وه چې کوم دا اسلامي میاشت ده د هغې 9 تاریخ. او د ابرهه لښکر د دې نه مخکې رب العالمین هلاک کړی و، د هغې 25 یا 50 ورځ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروردگار دنیا ته راولېږه چې په کومه ورځ د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته تشریف راوړو. علما لیکي چې د هغه زمانې کم خلک دي هغې وي دا سار روښانه و، دا علاقه روښانه وه، دا علاقه بدله لګېده. ولې؟ ځکه خلک په انتظار و پته مو، خو چاته خو پته نه و چې کوم ځای به پیدا کېږي او د چا په کور کې به دا بختور ماشوم پیدا کېږي. دا معلومات ساتنو. د پیدایش نه مخکې د اسمان دا ستوري نه دي دا به چودل، دی به برېښنا کوله، یو پړق به یو خواته او بل پړق به بل خواته، برېښناګانې به یې کولې. او د نبی علیه السلام مبارک د ولادت نه مخکې الله فضا برابره کړه، ورو ورو فضا برابرېدل شروع شو. ولې؟ شرک به ډېر زیات کېده، د بیت الله نه بربند طوافونه به کېدل، داکې به خلکو کولې، خویندو سره او سکه میندو سره خلکو نکاحګانې کړې وې، دومره بدعملۍ وې. یو ډله جوړه شوه، دا د حضور پاک د پیدایش نه مخکې. هغې ډلې خپل منځ کې سره اتفاق و چې دا ګمراهۍ ډېرې شوي دي، په دې پابندي پکار د بیت الله نه خلک بربند تاویږي، دا په خبره نه، او دا داکې بندو او دا غلاګانې بندو او دا د خویندو میندو سره چې کومې نکاحګانې دي دا ختمو. دا یو ډله جوړه شوه، هغې ډلې دا کوشش وکړه چې دا فیصلې وکړو. ګوره دا د هغې داسې مثال دی لکه انور چې راخېږي، نورونو انور خو وروستو راخېږي، خو د انور نه ګنته یوه نیمه مخکې سبا راوخېږي او ورو په قلار قلار دا وطن روښانه شي. دا د انور هغه پلوشي وي خو انور لا نه راښکاره شوې. نو سبا په
مثلا یوه نیمه ګنټه مخکې راخیږي او نور ته یوه نیمه ګنټه پس اوچتېږي، خو د انور نه دا یوه نیمه ګنټه مخکې په دې علاقه کې د فضا کې د رڼاګانې شروع شي. دقه رنګې د حضور پاک مبارک د پیدایش نه مخکې د پیدایش چې که په کومه ورځ پیدا شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دغه ورځ باندې 2 ورځې د خپلې مور پی نه دي خوړلی. یو یهودي په مکه مکرمه کې هغه هم پیشنګویي ورکړه، وی تاسو لاړ شئ او یو ماشوم بیګا پیدا شوی دی او مبارک ماشوم دی. وی موږ ته خو پته نه لګي. وی ښه نه ښه بیدی کې د مور پی به 2 ورځې نه خوري او ځکه به نه خوري چې یو سرکشه شیطان او پیرې به راغلي، هغه پیرې به وله په دې خوله ګوته ایږدي او رده به په دنیا غلبه راځي. چې معلومات یې وکړل نو په دغه پیشمني نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. مور نه یې وله تپوسه کوي ستا پی خوري که نه؟ وی نه خوري خو جاړي نه، تی مې نه خوري خو جاړي نه. د هغې نه پس 2 ورځې خپلې مور وله پی ورکړل او د ابولهب یو وینځه وه صویبه، هغې وله پی ورکړل. او عجیبه ناشنا خبره ورونو واورئ، ابولهب د حضور پاک تره دی، کافر مړ دی، کافر، او د نبی علیه السلام ډېره لویه دشمني کړې ده. لومبې په پیغمبر علیه السلام د کاڼي غزار دی بدبخته کړی دی د نبوت نه پس. لیکن چې کم وخت کې رسول الله مبارک پیدا شو، دغه صویبه د هغه وینځه وه، هغه لاړ او ابولهب له زیرې ورکړه، خوشخبري ورکړه، وی سرداره مبارک دې شه. ولې؟ وی ستا د مل ورور د عبدالله زوی پیدا شو. وی ښه ماله خو د ډېر ښه زیری راوړه، زه په دې خوشحالۍ کې تا ازاد دی. هغه وینځه د پیغمبر علیه السلام مبارک د ولادت په خوشحالۍ کې ازاده کړه. حضرت عباس د خپل رور په خوب کې اینی ابولهب په جهنم کې تپوس ترې کوي، وی روره څه حال دی دی؟ وی ډېر خطرناک حال مې دی، په اور کې سوځېږمه، د خپل رواره مخالفت مې کړی دی او په هغه مې ایمان نه دی راوړی، ډېر بد حال مې دی، په اور کې سوځېږم. دا 2 صحابو دا خوب لیدلی دی. خو یاره یو کار دی، د دې رواره په پیدایش مې وینځه ازاده کړې وه صویبه، نو په حقه ټیم چې ما ته اطلاع راله او ما وینځه ازاده کړه، نو په جهنم کې هغه وخت الله زما په دې متی ګوته کې لږ پیدا کړي او هغه راوه او په صدقو کې هغه وینځه ازاده کړه او مسلمان په صدقو کې خیرات وکړي، دله به رب العالمین څومره لویه مرتبه او مقام ورکړي. یقینا موږ ډېر بختور خلک یو. ټول وایه الحمدلله چې موږ د یو عظیم پیغمبر رب العالمین امتیان پیدا کړي. دا خو موږ الله ته سوال نو کړی، دا الله خپل فضل او خپل کرم کړی دی. خو الله یې د هغه په تعلیماتو، د هغه عقیده او د هغې ښکلې عمل او د هغې ښایسته اخلاق زموږ او ستاسو نصیب وګرځولی. وی په مالدارو کوڅو ګرځېدم، که څوک ماشوم پالي یې دی ولو پالم ماله به پیسې راکړي، وی ماله چا ماشوم رانه که. او زما چې کومې نورې ملګرې ښځې وې هر یوې ته یو ماشوم میلاو شو. وی اخره کې نبی علیه السلام ته چا غاړه نه ایښوده، ښځې به راتلې خو دی چا نه اخېسته، دې خو یتیم دی، پلار یې نشته، نه زمونږ به څوک څه خیال وساتي، مونږ له به څوک څه پیسې راکړي. د نورو خلکو ماشومان خلکو واغېشتل او وی ما ته ماشوم میلاو نه شنو، ځکه زه هم غریب وم، سینه کې پی مې هم کم و، دماغه ماشوم بچي ته به خلکو کتل چې تا کې که پی وي دا خپل بچی به دې سره وو. وی اخره کې بل څه وننو زه رالم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ماشوم یې اوچت کړ چې دا راکړم، زه څه خبر وم چې هغه مال رب العالمین څومره د برکت ماشوم وګرځو. وی قسم دی چې حضور پاک مې واغېسته او دی مې اوچت کړ او د خپلې سینې ته مې واچو. وی په هغه غریبۍ او بې خوراکۍ کې پروردګار زما سینه د پایونو ډکه کړه. او مې چې دا خو زما کمال نه دی، ما خو څه خوړلي هم نه دي، دا ردي ماشوم خپل برکت دی. ای قافلې والا حیران دی، ما ته وی حلیمې دا هغه څاروی دی چې تا پې د طایف نه مکې ته سفر کړو؟ مې چې همغه دی. وی هغه نشي کېدی، خو د هغې طرف نه د راتلو نو اوس خو د ټولو نه مخکې روان دی. وی مې چې دا زما د څاروي کمال نه دی، دا مال الله یو برکتي ماشوم راکړی دی، دا د هغه برکتي ماشوم کمال دی. وی قسم دی چې ما نبی علیه السلام کور ته بوته، وی زما په کور کې چې کوم برکت راغی داسې ما په زندګۍ کې نه ولیدې. وی زمونږ په علاقه باندې قحط و، وی خلکو به ګډه چیلې اوښان سرولو له بوتل، وی ماښام به نار راتلل، او وی زما ګډې چیلې چې به سرن له لاړې نو ماښام به مړې راتلې.
او غولانځې به یې د پیو ډکې وې. نو یې خلکو به خپلو نوکرانو او بچو ته قهر او غصه کوله چې د حلیمې څاروي کوم ځای سري هلته څاروي سره وی. هغه ماړه راځي څاربه راځي او تاسو په دشتو بیابانونو کې سره وی ستاسو هغه وږي راځي. وی دا بل څه نو دا د ما د دې ماشوم د چې محمد صلی الله علیه وسلم برکت دی. عبدالمطلب ته نوم کېښود محمد. یو لویه عقیقه په اومه ورځ باندې وکړله. اومه ورځ او د مکې چې کوم اشراف وو د قریشو دی را جمع کړل. وی نن زه ماشوم دی یتیم ماشوم دی ځکه د پلار مخکې مړ دی نوم ولې ایږدم. یې څه نوم ولې ایږدې؟ وی محمد نوم ولې ایږدم صلی الله علیه وسلم. محمد ستایلی شوي ته وایي په ښکلو صفتونو ستایلی شوی. چا ویره دا نوم خو ناشنا نوم دی ستا په نیکونو کې دا نوم شته؟ وی په نیکونو کې مې نشته خو دا نوم مې خوښ دی دا ولې ایږدم. ولې ما یو خوب لیدلی دی هغه د اونې خوب یې د خلکو ته ووایي. معلومیږي دا چې زما دا بچی دا به د دنیا په ګوټ ګوټ کې په ښکلو صفتونو ستایلی کېږي. او مور وله احمد نوم کېښوده. احمد معنا څه؟ د الله صفت کوونکی. هیرې به د الله صفتونه کوي همیشه. نو د نبي علیه السلام فرمایي انا محمد صلی الله علیه وسلم زه محمد یم و انا احمد او زه احمد یم. نیکه راله یو نوم یې ښودلی مور راله نو بل نوم یې ښودلی او څه نور نومونو باندې الله په قرآن شریف کې یاد کړی. ډېر نومونه دي مزېدار او ښایسته د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. وی چې مخه شوه وی راغې نیغ نیغ ورته ګوري. وی چغه یې کړه چې دا ماشوم مړ کړی او که دا مړ نه که نو ستاسو د دین د تبع ذریعه به ګرځي. وایي مې چې رخصه خدای دې مخمیرات کا بیخ دیو ده زما بچې په خلکو وجنې. وایي ویرېدم. وایي نبي علیه السلام مې غېږ کې واچوه او پورته مې ورسو. یو ځل ګډې چیلې زما بچو سره ولې او نبي علیه السلام مبارک یې ځان سره بوتلی و. وایي دې کې مې هغه بچي رالل. وایي ما ته وایي چې راشه مورې زمونږ قریشي رور خو چې عمل کو. وی په هیبت شو. وی مې چې کوم ځای کې وی دغه د دوه سړي رالل او زموږ نه یې ونیوه او چاړه یې ورپسې راویسته او سینه یې وله وشلوله. وی بس حیرانه شوم. وی منډه منډه چې ځان مې ور ورسو. وی پیغمبر علیه السلام مبارک شین ګوشیل ولاړ دی ماشوم هېڅوک هم نشته. وی راوا مې غېږته او د خپلې سینې پورې مې پیوست کړ او کور ته مې راوړه او مې ترې تپوس وکړ بچې څه چل شوی دی؟ ای ما ته موره به ما ته خو پته نه لګي خو یو دوه کسان رالل. یو کس ونیومه بل ته وایي دا غالک دی. یا بل ورته وایي چې ګورې ښه معلومات یې وکړه. وایي نه ما ته پته ده چې دا د دې ټولو خلکو سردار دی. بس وی پې ویرېدمه پې ویرېدم. وی ما وی چېره دا خو ډېر بختور ماشوم دی هسې نه چېرته نقصان او څه تکلیف ورته ونه رسي. په منډه باندې واپس راورسو خپلې مور بیبي له مکې مکرمې ته یې راورسو. چې مکې مکرمې ته یې راورسو دغه زمانه کې په مکه مکرمه کې وبا خوره شوې وه. وبا وه. ویې مې چې دا ماشوم مې راوستو او بس ستا زه نور دې نشم ساتلی او ځکه خو داسې نښې دي چې زه پرې یېرېږم څوک یې راله مړ نه کړي. مکه مکرمه کې وبا وه او بیماري خواره شوې وه. وی مور یې ما ته وایي چې داسې وکړه چې هسې نه د ماشوم رانه خراب نه شي او دې ځان سره واپس یوسه. وی ما ځان سره نبي علیه السلام مبارک واپس راوستو. بیبي حلیمه د نبي علیه السلام رضاعي مور وه او پیغمبر علیه السلام مبارک به د دې بیبي دونه خیال ساته. یو صحابي فرمایي وی نبي علیه السلام مبارک یو ځای کې تشریف فرما دی وی دې کې یو بوډی ښځه راله. وی چې څنګه راله نو نبي علیه السلام مبارک ورته پاڅېده او په څادر باندې کېنوله او چې خبرې یې ورسره کولې نو مور مور به یې ورته وي موره بیا موره بیا به یې ورته وي. نو هغه د ماشوموالي ژوند نبي کریم صلی الله علیه وسلم په طوایف کې تیر کړ د بیبي حلیمې په کور کې. او ما خو تاسو ته وایي چې پلار یې د وفات نه مخکې د پیدایش نه مخکې وفات شو د 13 کالو په عمر کې په مدینه شریفه کې. پلار یې تللی و د تجارت په سفر باندې او بیا واپس راته نو په مدینه شریفه کې بیمار شو. په مدینه شریفه کې وفات شو هملته دفن هم شو. او مور دې مدینې منورې ته تللی وه. وی لاړ به شم او د خپل خاوند د قبر زیارت
ډېر وکم. نبی علیہ السلام مبارک ورسره ماشوم هغه یې ځان سره واخیسته او مدینې شریفې ته لاړل. نو ابوا کې مور بی بیا بیماره شوه او هلته کې وفات هم شوه او په ابوا کې ښخ هم د دفن هم د یو غونډی ده د غر په سر باندې مې قبر لیدلی ده وله ورغلیم. د قبر په سر باندې یو غونډی ده په هغه غونډی کې دفن د نبي علیه السلام مور بیبي. عقل چې سړی سوچ په عقل باندې کوي نو پلار د پیدایش د مخکې وفات. مور بیبي لا ماشوم د بالغ نه دی او 100 کالو دی یا د 7 کالو یا د 6 کالو اختلاف پکې شته چې مور بیبي په دا دونه ماشوموالي کې وفات شوه. تربیت چاته پاتې شو؟ عبدالمطلب ته. او د عبدالمطلب خپل د دنیا نور زامن دی او بلان وصیې دي. عقل وی چې داسې غوندې ماشوم چې مور او پلار یې نه او دی لویږي نو دی به سم نه لویږي. داسې ماشوم چې دې زمانه کې د مور او پلار نه یتیم پاتې شي نو هغه به اوپر لویږي. داسې ده که نه ده چې پلار ترې مخکې مړي او مور یې په ماشوموالي کې مړه شي خلک هم توجه نه ورکوي. زمونږ په دې دور کې چې داسې ماشوم یې هغه زما امت جنت ته نه داخل شوی تر هغې پورې به بل مخلوق جنت ته نه داخلیږي. ته یې فخر او کبر نه کوم وی الو انا اول من يدخل الجنه وانا اول من يقرع باب الجنه. اول د جنت دروازه به زه ټکو نو چې زه ور داخل شمه ما ته به فرشته آواز راکوي څوک یې زه به خپل نوم واخلم وی بیکا عمر تو ستا متعلق ما ته حکم شوی دی چې دې دروازه وټکي دروازه کوله او که دې نه مخکې به چا ته نه کولاوې. اوس هم چې د چا پلار وفات شي او کال پورې چې خلک وي خپل پلار به رایاد تو کلیزې بیرتو هر وخت خیرات کېږي څه تخصیص نشته په یو خاص ورځ پورې خو نه دی یو نسبت نسبت دغه رنګې له دې میاشت یو سره د نبي علیه السلام مبارک یو نسبت دی. ګوره پیدایش په دې میاشت کې وفات په دې میاشت کې هجرت په دې میاشت کې مدینې منورې ته په دې وجه علما کرام دا میاشت مبارکه میاشت حسابوي او د عزت میاشت حسابوي. او زما ذهن کې یو خبره تېرېږي هغه دا چې ګوره 9 ربیع الاول او 12 تقریبا ورور او خور دی نږدې دي یو بل سره که څوک ولاوي چې په 12 ربیع الاول وفات هم شوی دی پیدایش هم شوی دی. دې کې د الله څه حکمت زما زړه کې یو خبره تېرېږي دا چې خلک دې ته ګوري یاره دا خو د وفات میاشت ده نو خامخا زړه کې به یې غم او سودا پیدا کېږي نو هلته ورسره تاریخ د پیدایش هم دی چې هغه غم یې ختم شي ولا خوشحالۍ سوچ ذهن ته راولي چې پر زړه کې لږ سکون او خوشحالي به راشي. که د وفات ورځ هم ده او د وفات میاشت هم ده نو مسلمان چې ذهن ته دا راولي نو خامخا غمجن کېږي. هغه وخت چې وګورو د پیدایش میاشت هم ده دنیا ته یو نور هم راغلی دی دنیا ته یو رڼا هم راغلی ده نو د حضور پاک مبارک په هغه پیدایش او د هغې په دنیا په راتلو هغه د وفات هغه غم به بل طرف ته شي هغه ختم شي او د پیدایش هغه خوشحالي به راشي. مونږ به بوتانو ته سجدې کولې بت پرست کو بت پرست دا خو د حضور پاک مبارک برکت دی چې الله تعالی مونږ ته ایمان را نصیب کړی. زمونږ پلاران مسلمانان زمونږ نیکونه مسلمانان ورپسې دا د هغې مخکې مشران مسلمانان هغې ته اسلام چا ښولی دی یا صحابه یا تابعین به راغلي او دې علاقه کې به ایمان او اسلام خور کړي او هغې خدای پاک مسلمانان کړل. دغسې نسبا الله مونږ ته ایمان راورسو. دا د دواړو جهانو د مبارک پیغمبر برکت دی. دې آیات چې اقرأ بسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ لولا بسم ربک په نوم د رب ستا هغه رب الذي خلق دا ټول مخلوق پیدا کړی د هغې رب نوم والا نو الله به طاقت د لوستو درکړي. رب د رب پالونکي ته وایي د مور په ګیره کې بچې پالي او دا ورکوټې دانه چې د شړشم وکړې د هغې نه څونه خشته بوټې راوباسي هغې له څومره ښکلې میوه ورکوي نو چې کوم ذات کې دا طاقت او قدرت شته هغه ذات سته په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي. عقل نقلاب د وینې توپې نه خشته انسان پیدا کېدل کوم ذات کې د وینې د څښاتو پرې نه انسان پیدا کولی شي هغه ذات په تا کې د لوستو طاقت پیدا کولی شي. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم لولا رب دې سخي دی. بعضې وخت کې استاد شاګرد کې طاقت وي زده کولو استاد بعضې مسلې پټۍ نه بیانوي نه استاد دې رب دې ګورې او اکرم ډېر سخي دی د نه به څه پټۍ نه درته رالیږي به الذي علم بالقلم
د قلم په ذریعه خلکو ته تعلیم ورکړی. دارنګې تا ته به د جبریل علیه السلام په ذریعه تعلیم درکوي او تا په ذریعه به امت ته تعلیم ورکوي. علم الانسان ما لم یعلم، انسان ته اسم نو معلوم الله ورته وښود. دا علم چا ورکړی؟ الله ورکړی. آدم علیه السلام ته علم آدم الاسماء کلها، دا دشکې دی او دا چانک دی او دا پیالې دی او دا اور دی او دا اسمان دی او دا غر دی او دا ځمکه ده، دا دومره نومونه چې ورته رب العالمین په لکې واچوړو په یو پک یې زده کړل. دا ښودونکی څوک دی؟ الله دی. دا آیتونه پنځه ورته وویل او جبریل علیه السلام ته لاړ. حضور پاک مبارک باندې یره راله، د غر نه راکوز شو، کور ته راغی. چې کور ته راغی خوله شوی و، هغه وخت سره خو خوله او خوله چې د انسان د وجود نه وځي او هوا پرې ولګي یخ شي، نو ته به پرې راځي، نو ته به پرې راغله او دا ګرمه ته به پرې راغله. چې کور ته څنګه راووته، خدیجې رضي الله عنها ته ځان میلونی هله په ما څادر واچوی، څادر یې پرې واچو. چې څادر یې پرې واچو نو خدیجې رضي الله عنها ته الوی وی لقد خشیت علی نفسی، خدیجې زه خو په ځان ویرېدم. هغه وخت سره هیبت را باندې راغی، دومره یره را باندې راله هیبت، ځکه زه یم یوازې و، ناشنا خلک مې ولیدل، اپریشن مو شو، زورونه یې مراله راکړل او زه خو ویرېدم. او دارنګې دا فرشته خدا خو به بیا راځي که داسې هر ځل ما له زور راکوي، دا به څه کوي؟ خدیجه رضي الله عنها خو پرې پوهې وه، هغې ته خو د مخکې د نښې معلومې وې او ورته څه وایي کله هرګز داسې نه کېږي، تا به خدای نه خفه کوي. والله لا یخزیک الله ابدا، شرطه به د الله رسوا نه کړي، چاته به د الله ضایع نه کړي. ولې؟ ته خو د کومرو یتیمانو او ورونو خدمت کې د خلکو نه پیټ اوچتی، په لاره څوک ځي ګیرې ورسره اوچت کړي او خلکو له مېلمستیا ورکړي. تقرا الزيت وتعين على نوائل بالحق. ورته وایي ته خدیجې چپ شه چې دې ما ته په خپله ال ووایي. د نبي علیه السلام یې تپوسونه وکړل، ټول ال یې ورته ووایي. ورقې بن نوفل وایي ورته ویې واره داسې کار دی، وایي دا هغه فرشته ده چې موسی علیه السلام له راغلی، مبارک ته شه، تا له الله پیغمبري درکوي، دې فرشته دله راولېږله. وایي افسوس ارمان چې تا د خپل قوم د خپل وطن نه وباسي او زه جمدیم زر امداد وکړم. حضور پاک مبارک له غصه ورله او مخرجیهم، دا قوم به ما وباسي؟ ما به څنګه وباسي؟ ته خو د ډېر ډېر قوم خاوند یم، زما خو ډېر ویره شته ده. وایي دا ته چې څه وایې چې دا چا ویلي دي د وطن نه وتلی شوي دي، خو یاره افسوس چې زه موجود یم امداد دې وکړم. یو څو ورځې پس دا ورقه وفات شو. درې کاله وحی بنده وه، مکمل بنده وه، او نبي علیه السلام به غار حرا ته ته او دومره تکلیف په ورته چې وي زړه به مې تنګ شو، ما به وایي چې د دې غر نه ځان ډارغلوم، داسې به مې له تنګ شو. او غیبي اواز به راته وکړي نه ګورې تا نه به خدای یو لوی سړی جوړوي، داسې ونه کړي. وی 3 کاله پس بیا د غار حرا نه را روانو، وی یو غرض مې واورېده، وی چې سر مې اوچت کړه، وی هغه فرشته مې ولیده چې غار حرا کې راغلی وه، د اسمان په دې غاړه باندې وه. وی بیا ویارېده چې کور ته سیند راغی، خدیجې رضي الله عنها ته وی دسروني، هله ما پټ کې څادر راوړی، یخني مې وشوه. هغې پې څادر واچو او دې کې هغه فرشته دروازې له راورسېده، یا ایها المدثر قم، ای څادر اغوستونکیه پاس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوښتې مخکې هم فرشته راغلی وه چې دی څنګه ووایي؟ خدیجې رضي الله عنها ته یې ووایي، وی خدیجې ما ته خو الله داسې ووایي، وی بې زه دې منم ګورې ښه، خو له مخکې نه پته ما وه، زه دې منم، دا چې څه ته وې دا رښتونی، تا ته چې دا کومه فرشته راغلې دا فرشته ده او ته د الله پیغمبر یې، لکه پیغمبر پیغام رسونکي ته د الله رسول یې، د الله استاد یې، د استا پیغام زموږ ته راورسو. رومبي ایمان په ښځو کې خدیجې رضي الله عنها راوړ. په هلکانو کې نابالغ هلکانو کې علي رضي الله عنه رومبي ایمان راوړ. په غلامانو کې زید ابن حارثه غلام رومبي ایمان هغه راوړ. او په بالغانو سړو کې لومبي ایمان حضرت ابوبکر صدیق رضي الله عنه راوړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل، وصایص کبرا چې جلال الدین سیوطي لیکلي دي،
ابوبکر ما ته خو داسې وکړه وی بالکل ټیک هېڅ شک پکې نشته چې ته سړی زه یې منم تصدیق کوم د الله نه ځکه و صدیق ورته وایي او چې دا او ته د الله استازي پیغمبر یې زما در باندې ایمان دی خو یار یو خبره درته کوم ایمان مې ګورې راوړه ښه منم هسې یو تپوس ته نه کو د پیغمبرۍ نښه دې کړ ګورې دا تپوس دې له نه کوم چې که دا نښه دې وي نو ایمان راوړم او که دې وي نه راوړم ایمان مې در باندې مخکې راوړم هسې دې نه تپوس کوم د پلار دې څه نوم دی مې چې د پلار نوم مې ابو قحافه دی په دې باندې خلک پېژني وی ښه اوس د یو څو خبرې ته زه کوم وی داسې کار دی چې د بنو تیم قبیلې ما وی او د قریشو یې مې چې او نصب قوم رقیات وی ما ته وی چې یو خبره درته کوم خو دا اولې راته وښایه وی ما ورته وی زما ولیکلې څه غرض دی وی چې نه دی که زما یو ډېر لوی غرض دی راولې راته وښایه وی زه ورسره کلک شوم وی ما ته د قافلې هغه ملګرو چې ستا نه پیسې نه غواړي ولې ورته وښایه که وی ما ورته اولې وښوم وی زما په دې اوجې دلته یو داغ و پیدایشي وی ما ته وی خلکو ته چې دې داس ته وګورئ دا سړی چې دی دی به د آخر زمانې د پیغمبر نږدې ملګري به او دی به د آخر زمانې د پیغمبر لومبی خلیفه وي د هغه د سفر ملګري به دا خبره خلکو م واورېده او امام واورېده خو زما نه بیا یېره شوه نبي علیه السلام ته دوستانه تعلقاتو د ماشوموالي ملګري ما نه یېره شوه چې نبي علیه السلام ته مې دا ال ویلی او نه هغې د پیغمبرۍ دعوت خو چې دا خبره مې ترې واورېده چې زه پیغمبر یم نو ایمان مې پرې راوړه مې چې یاره د پیغمبرۍ څه نښه دې شته که نشته نور ګورې د باندې مې ایمان بغیر د نښې نه راوړه وی نبي علیه السلام راته وفرمایل چې پلانکۍ علاقه کې تا ته کوم پادریس په ولیکم دا کولې دغه مې د پیغمبرۍ نه کړم دا چې ایمان دې در باندې بې دې نه راوړه خو دې سره مې خبره نوره مضبوطه شوه او دا نور چې څومره نکاحونه نبي علیه السلام کړي دي هغه یې د هجرت نه پس په مدینه منوره کې کړي برو دا واقعه مې په دې نسبت درته ذکر کړه چې دا میاشت د رسول الله مبارکه د پیدایش میاشت ده او یو عجیبه خبره درته وکړم ما تېره جمعه درته ویلي چې نبي علیه السلام مبارکه خلقو 12 یادوي خو راجح قول دا دی چې نبي علیه السلام په 9 د ربیع الاول څوک 8 هم وريادي خو راجح قول دا دی اختلاف پکې شته چې په 9 د ربیع الاول د دې میاشتې په 9 تاریخ حضور پاک مبارک دنیا ته تشریف راوړی او نن د جمعې ورځ ده او 9مه ورځ ده د دې میاشتې په نننۍ ورځ خو صرف دومره فرق و چې هغه د ګل ورځ او نن د جمعې ورځ مونږ به څه کوو یوازې دا نه ټیک ته چې د حضور پاک څوک تاریخ بیانې په دې کې هم ثواب د عبادت دی د هغه څوک شان بیانې دې کې هم ثواب دی په څوک کې اوري په دې کې هم ثواب دی د هغوی د حالاتو نه ځان خبروي دا دین دی چې د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کړي خو اصل غرض رونو دا دی چې موږ د حضور پاک تابعداري وکړو حدیث د بخاري شریف حدیث دی چې یو قوم به نبي علیه السلام وایي زه به حوض کوثر باندې اوبه تقسیمو او هغه قوم به راځي ما له د اوبو له راځي فرشتې به یې ونیسي جهنم ته به یې روان وایي زه به یې ملګري مې دي صحابي د بخاري حدیث دی دا خو زما ملګري دي کوم ځای بوځې وایي هغې به راته وایي چې تا ته پته نه لګي چې تا د وفات نه پس یې څه کړي د دین بدل کړي دا بعضې کچه خلک و مسلمانان شو خو چې نبي علیه السلام وفات واپس مرتد شو چا زکات به انکار وکړه زکات به یې نه ورکو دا هغه خلک یې دین یې بدل کړی جهنم ته به یې وغورځوي بس زړونو دا دی ګورئ زمونږ قیدا زمونږ عمل زمونږ اخلاق زمونږ گفتار دا د حضور پاک په شان جو تېرېږي که نه خری د ږیره کې هم تېرېږي او په ږیره کې هم تېرېږي دا نه دي که نه بغیر د خری د ږیرې کې به ژوند عمر زیات او په دې کې به کم یا چې څوک ږیره خری نو هغه ته پیسه ډېره میلاوېږي او چې څوک یې نه خري لږه به میلاوېږي ژر نسې تېرېږي نو موږ وایو د پیغمبر دا سنت وکړئ بغیر د مانځه نه هم ستا د ژوند سفر روان دی چې مونځ کې د سفر روان دی خو په دې مانځه به د خپل رب خوشحاله جي کوه که ته کنځل کې او ته غیبت کې او ته چغلي کې او ته حسد ساتې هم د ژوند تېرېږي یو ورځ دې په ژوند نه زیاتېږي او په دا دې پرېښودل او ذکر دې شروع کړه الله دې یاد کړه او درود شریف دې شروع کړه نو جرم به دې خشته شي هغه ژوند دی الله زموږ نصیب کړي کوم چې د حضور پاک تابعدارۍ ژوند هغه ژوند او هغه نوم چې د نبي علیه السلام سره کوم الله د هغه د ملګرو کتاب دی چې په هغې کې زموږ نوم درج شي دا به هله کېږي چې زموږ د حضور پاک تابعداري نصیب شي ظلم نه کوو
زیاتې نه کوو، مخلوق خدا ته ضرر نه رسو، ګاونډي ته ضرر نه رسوي. ماشوم د مشر قدر کوي، مشر د کشر په سر لاس راچاږي، د یو بل لحاظ ساتي، د علماو قدر، د جومات قدر، د قرآن شریف قدر، د نیکانو قدر عزت، د یو بل حق او یو بل نغلا، حق پردي نیول دا ګناه ده، یو بل نغلا کول دا ګناه ده، بل ته ضرر رسول دا ګناه. دا کار د حضور پاک ته د دې څیزونو نه منع کړه، دغه کارونه یې بعضې کړي. نو د سیرت بیانولو نو مقصد دا دعا کې چې الله تعالی په مو رحم وکړي. خدای زمونږ د نبي علیه السلام سوچه تابعداري نصیب کړي او الله تعالی مونږ د نبي علیه السلام په مخ کې د قیامت ورځ رسوا نه کړي. خدای رسوایه نه مو ساتي. یا الله د هغې د مبارک جنډې لا من جنت ته بوتلی او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه نصیب کړي او خدای د شیطان د تابعدارۍ نه مو ساتي. الله د شیطان د خواهشاتو نه مو ساتي. خدای زمونږ سوچه دین نصیب کړي، زړه کې هم د خپل ذات او د خپل حبیب مینه واچوي. خدای د شیطان د مینې نه مو ساتي. خدای مونږ له فراخه دنیا راکړي او خدای دنیا هم د آخرت د ګټې ذریعه وګرځوي. خدای د په دنیا مونږ د دین نه غافل مه کړي. الله چې مونږ څومره ګناهونه کړي دي، که د سوټ ګناه ده، که د لاس ګناه ده، که د خپې ګناه ده، که د مال ګناه ده، خدای مونږ ته دې معافي نصیب کړي. زمونږ توبه ده مونږ ته معافي نصیب کړي. آخر وخیم بقول لا تریم نصیب بی لا اله الا الله. نتیجه مکروه لګو ولا ګناه دي. ښه که سړی مړ شو چې په کوم حال مړ دی هغه حالت وي. که ښځه مړه شوه د مرګ نه پس نکري دي پورې کول د ښځې دپاره دا ګناه ده. سر ګومنځول هم بله ګناه ده. پوره بان ماشوم چې پیدا شي په ښي وخت کې پوره بان او په ګس وخت کې پوره اقامت چې څنګه مانځله مونږ بانګ او اقامت کو حی علی الصلاة حی علی الفلاح دا پکې باقاعده الصلاة خیر من النوم پکې نشته، نور پوره بانګ. دا بل ملګري وایي چې واجباتو کې راځي چې د فرض منځونو لومبي 2 رکعاته د قرات دپاره مقررول واجب دي، یعنې لومبو 2 رکعتونو کې به قرائت دی. دا مطلب دی وروستي 2 تش. نبی علیه السلام فرمایي صحابه ورته وایي مونږ به تا سلام ووایو، وایي ته زما زموږ سلام اورې؟ حدیث کې راځي وی او وی صاحب ته خو به خورې شوی وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء. وی الله ته ځمکه دا حرام کړی چې د پیغمبر وجود به خوري، ځمکه د پیغمبر وجود نه خوري. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 332 نمبر کیسټ کې تاسو د حضور صلوات و سلام د بچپن حالات واورېدل. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې جیت اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. د دې نه علاوه د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب د هر جمعې تقریبا هغو ته د دې دوکان نه ترلاسه کیدی شي. د مدي نو چې دین کله مکمل شو بیا خو د وحی ضرورت ختم شو، د پیغمبر ضرورت په دنیا کې ختم شو. لکه پیغمبر راضي دی له چې هغه خلکو ته دین وښیي، خلکو ته شریعت وښیي. نو چې الله په دې آیت کې اعلان وکړ چې ستاسو دین کامل شو، مکمل شو، د وحی ضرورت ختم شو، د پیغمبر د راتلو مقصد ختم شو، نو نبی علیہ السلام فوراً پوه شو چې بس دا خو زما وفات ته اشاره ده. نو حق حج کې اعلان وکړ خذو عني مناسککم، ما نه ګورې د حج چل زده کې، د حج چې څومره طریقې دي په هغې رانه ځان پوه کې. لعلی لا احج بعد عامی هذا، ممکن ده چې دا زما اخیری حج او د دې نه پس بل حج ونه کړی شم. او صحابو ته اعلان هم وکړه چې ممکن ده په دې مقام باندې په دومره لویه ډله کې زما او ستاسو بیا ملاقات ونه شي. نو نبی علیہ السلام هلته یو اعلان وکړو او د علي صاحب په حق کې ډېر ښکلی تقریر وکړو چې دا زما اهل بیت دي او چې څوک زما اهل بیتو سره مینه کوي مینه به ما سره وي، او که څوک زما اهل بیتو سره بغض کوي بغض یې ما سره دی. او هلته هم د اعلان وکړو چې ای خلکه خبردار شئ، ممکن ده چې د دې نه پس زما او ستاسو ملاقات ونه شي، زما روزې په دنیا کې لږې دي، ممکن ده چې د الله طرف ته لاړ شم. بیا چې کله مدینې منورې ته راورسېده نو سوره نصر نازل شو.
اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. دا صورت چې نازل شو نبی علیہ السلام هم پوه شو او نور صحابه کرام هم په دې پوه شو چې باس د نبی علیہ السلام وفات تر ورځې نږدې دي، ځکه الله فرمایي چې ما تا سره امدادونه وکړل په جهادونو کې، خصوصا د مکې مکرمې عظیمه فتح وشوه، امدادونه مې وکړل او مکه مکرمې مې درته فتح کړه. دین هم نبی علیہ السلام پوه شو چې الله پاک هغه خپله غټه ذمهداري چې ما ته به کله وي خلکو ته دعوت ورکه، کله به وي جهاد له لاړ شه، کله به وي حج له لاړ شه، کله به وي هغه سفر وکړه، دا سفر وکړه، کافرو سره جهاد وکړه. اوس راته وایي دلته کښېنه او تسبیح وایه، ځکه دین مکمل شو، شریعت مکمل شو، معلومیږي دا چې زما د پیغمبرۍ نور ضرورت په دنیا کې نشته. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بخاری شریف کی حدیث تے، حضرت ابن عباس دا کشرو په صحابو کې دی به ځان سره کېناو او نور به سپینګیري مشران صحابه ناستو. ناغه مشرانو یو ځل دا سوال وکړ، وی صاحب دا خو زمونږ د نوسي او د بچي په ځای دی، ته دې موږ سره یو ځای په مجلس کې کښېنې؟ هغه وی او بالکل، وی دې ځکه تاسو سره کښېنوم چې دله الله ډېره لویه علم او پوهه ورکړې ده. د ابن عباس وی یو ځل یې زه وغوښتم او هغه سپینګیري مشران صحابه کرام ناستو، وی زه پوه شوم چې زما د علم ښکاروالی کوي، علم مې ښکاره کوي دوی ته چې د هغوی اعتراض ختم شي. وی ما ته وی چې دا اذا جاء نصر الله والفتح د دې صورت متعلقه ټولو صحابو ته وی د دې څه مطلب دی، دا په څه حکمت الله نازل کړی دی؟ دوی صحابه وی چې دې کې خو د امداد د نبي علیہ السلام ته اشاره ده، د مکې مکرمې فتح ته اشاره ده، او زمونږ نه الله دا مطالبه کوي د پیغمبر علیہ السلام په ژبه چې د الله حمد او تسبیح وایه. وی ابن عباس ستا څه خیال دی؟ وی ما وی چې دا د پیغمبر علیہ السلام وفات او نیټې ته اشاره ده، د هغې وفات ته اشاره ده. وی ما اعلم منها الا ما تعلم. ابن عباس چې څنګه په دې آیات ستا علم دی دقسې به زما علم دی چې دې کې د پیغمبر علیہ السلام وفات ته اشاره ده. نو د نبی علیہ السلام د وفات نښې نښانې لکه ما وی د پیدایش نښې ښکاره کېدې، دارنګې د وفات نښې م ښکاره کېدې. یو موقع کې حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها راوغوښته، ورته وی بچې ممکن ده چې زما نیټه نږدې وي. بابا هغه څنګه؟ وی نور کله به جبریل علیہ السلام په رمضان کې راته او یو ځل مې ما ته قرآن شریف اورو او دې ځل یې ما ته 2 ځله واورو. په هغه شهداو په قبرونو باندې جنازه وکړه نبی علیہ السلام، او داسې طریقه باندې د هغه شهداو نه را رخصت شو. امام بخاری حدیث نقل کوي لکه سړی کې د جمدو نه رخصت اخلي، داسې د هغه مړو نه م رخصت اخیسته. او بیا نبی علیہ السلام په منبر کېناسته او اعلان یې وکړ، وی زه ستاسو نه مخکې روان یم او تاسو فکر مه کوئ د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې ستاسو دپاره ګوی ورکو. دا یو ډېره لویه خبره ده. او زه تاسو له دې لزم چې د حوض کوثر د اوبو تیارې درله وکړم او زما او ستاسو د ملاقات ځای به حوض کوثري. دا اعلان وکړه نبي علیہ السلام. ګوره دا ټولې نښې نښانې دي چې ښکاره کېږي. منبر باندې په جمعه کې تقریر وکړ، وی یو بنده له الله اختیار ورکړ د دنیا او د آخرت په منځ کې چې دنیا دې خوښه ده او که آخرت دې خوښ دی. نو هغه بنده ځان یاد نه کړه چې ما له اختیار راکړه، یو بنده یاد کړه. هغې بنده له چې الله اختیار ورکړه چې دنیا دې خوښه ده او که آخرت له تلل دې خوښ دی، نو هغه بنده آخرت خوښ که دنیا خوښه نه کړه. حضرت ابوبکر صدیق په چغو چغو په جلا شو. صحابه کرام وی مونږ وی چې دا بوډا ولې جاړي؟ ابوبکر نبی علیہ السلام خو یو بنده یاد که، ځان خو یې نه دی یاد کړی. د یو بنده نه قصه وکړه چې یو بنده له الله اختیار ورکړه.
هغه خیرت خوښ کو دنیا خوښه نه کړه وی وروستو پوه شو چې ابوبکر په مونږ کې پوه او مونږ نو پوه دا نبی علیه السلام د دې بنده نه ځان مراد کو ځان یې یادو چې ګنې ما ته اختیار میلو شو او ما اخرت واغېشته او دنیا مې غوره نه کړله عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې قبرستان ته تللی او د بقي واپس راغی د چهارشنبې ورځ وه د سفر د میاشتې د دې نه مخکې چې کومه میاشت ده د هغې د چهارشنبې ورځ وه نو عایشې بیبي سره یې وخندل ورته یې وی عایشې ولې خفه کېږې که دا سر دې په ریشا مات شو او مړه شوې د دې نه مړه شوې نو زه به دې جنازه وکړم کفن به دله درکړم په خپل لاس به دې قبر ته ښکته کړم دا خو تا دپاره ښه خبره ده نو عایشې صدیقې په هغه خپل ناس کو ښځې خاوندانو سره کوي که نه یو وی ما ته هم پته ده چې د ما په مرګ خوشحاله ته د ما مرګ باندې ډېر خوشحاله که زه مړه شوم که نه نو په هغه ورځ به دې د ما کوټې له بله ښځه راوستي هغه ښځې هم زمونږ وایي که نه په سړو سه اعتبار دی او دا ټیک هم ده دا د ښو غم نه ده یو ښځې خبره کوله که نه وایي د سړي چې ښځه مړه شي او دې جنازې پسې روانې نو روان د ښځې جنازې پسې او نه دی په پردو کوڅو کې ځغلي چې کله به بله ښځه کوم سړي بې اعتباره دا ټیک ده بهر کیف خبره داسې ده چې دا یو خوش طبیعتي وکړه نبي علیه السلام مبارک سره نو عایشې صدیقې هم پرې نازک وو که زه مړه شوم ته د ما په مرګ خوشحاله نو پاک قروت به د ما کوټې له بله ښځه راوستي بله ناوې به دې راوستي حضور پاک مبارک ورسره مسکۍ شوې عایشې خبره داسې نه ده بل و انا ورأسه زما سر خوږېږي ګوره بنیادي خبره یې وکړه ستا سر خو به ښه شي جوړه به شي او زما دا سر خوږېدل ممکن نه دي چې درته جوړ شم دا زما د وفات ذریعه وګرځي یو بیبي ناسته وه وی د الله رسوله یو ښځه راغلې ده اوس هم چې چاته څه تکلیف او درد ورسي نو د نیکو خلکو د علماو سره لاړ شي د مسلې تپوس وکړي هغه وله څه جواب ورکړي د دین څه واقعه ورته بیان کړي تسلي راشي نو هغه ښځې بچې مړ شوی و غمجنه وه نو نبي علیه السلام د راغلې وه چې څه تسلي به راکړي وی دا یو ښځه د انصوارو راغلې ده او یو بچی یې مړ شوی دی او ډېره غمجنه ده حضور پاک مبارک وفرمایل د کومې ښځې چې درې بچي مړه شي بچي یې نو که د چا بچي مړه نه شي یې بچي وي نه ګوره بیا نبي علیه السلام اشاره مرګ خپل وفات ته ورکړه وی عایشې وی زما مرګ د ټولو مسلمانانو دپاره غم دی زما دا غم دې ځان ته را مخکې کي د وفات او په هغې دې صبر وکړي الله به جنت ورکړي اوره عامه خبره شوه واقعي چې مسلمان وي او په له کې ایمان پروت وي دی به د حضور پاک د دنیا په راتلو هم خوشحاله د خپل ځان او د خپلو بچو نه دوستانو پلار مور نه به زیات خوشحاله ځکه د هغه د برکت نه الله موږ ته ایمان را نصیب کړی دی او چې مسلمانې زړه کې به دا غم او دا فکر هم راځي یاره ارمان که نبي علیه السلام سره موده نورم وجم دی وي یاره که ما لیدلی وي یاره که ژوند یې زیات وي نورو خلکو ته به هدایت رسېدلی وي دا صدمه د پلار د نیکه د مشر وړه راځي چې د چا مشر مړي نو د نبي علیه السلام خو به یقینا مسلمان ته راځي کوي به صبر به کوي چې صبر یې وکړه الله به جنت ورکړي عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي دا د چهارشنبې ورځ وه د سفر اخیري چهارشنبه او د پیغمبر علیه السلام دا سرخوږي ورو ورو زیاتېده خو منزله به ته مونځ نه دي پرېښې مونږ خلک خو معمولي غوندې تکلیف کې بیا مونځ پرېږدو منزله نه دوه لکه څه چلو یاره جیغ سر مې خوږېده نبي علیه السلام په سرخوږي مونځ نه دی پرېښې څه چلو یاره یو پوټې مې طبیعت خړو اوس طبیعت خړتوب کې خو ته بخور نه پرېږدې طبیعت خړتوب کې خو د خپل دوست ملاقات او گپ شپ نه پرېږدې او د الله مناجات پرېږدې الله سره معراج مونځ خو معراج دی دا پرېږدې نو نبی علیه السلام مبارک به باقاعده منزله ته دغه چهارشنبه مستقل به ته منزله باقاعده به منزله ته ورپسې خو د حضور پاک مبارکه طریقه به دا وه چې بیبیانې نهه وې نو ده به یو شوه روز یوه شوه یوه شپه د یو بیبي سره مستقل تېروله اخیری کې نبی علیه السلام مبارکه دغه چهارشنبه هم تېره شوه بیماري روانه ده ورو تکلیف زیاتی سر به کله تړلی و جومات ته چې به وته نو په څادر به یې سر تړلی و
ورپسې جمعه م راله، ورپسې خالي اتوار او ګل او نهه او چهارشنبه، بله چهارشنبه م راله، ورپسې بل زیارت هم راغی. نهمه ورځ د بیمارۍ ده. په نهمه ورځ د بیمارۍ د زیارت په ورځ باندې نبي علیه السلام د ماښام مونځ وکړه، د اخري مونځ و. وی ښه نو ما باندې اوبه واچوې، اوبه پرې واچولې، خو چې کله پاڅېده نو بیا بېهوشه شو. چې په هوش کې راغی نو بیا یې تپوس وکړه مونځ شوی دی که نه؟ لا هم ینتظرونکه، نه د الله رسوله صحابه د انتظار کوي. وی ښه په ما بیا اوبه واچوې، بیا یې پرې اوبه واچولې، نو چې بیا کله پاڅېده بیا بېهوشه شو. چې هوش کې راغی بیا یې تپوس وکړه مونځ شوی دی که نه دی شوی؟ وی نه صاحب صحابه د انتظار کوي، دا د ماسخوتن د مانځه انتظار و. وی ښه په ما اوبه واچوئ، چې اوبې پرې بیا واچولې او بیا کله پاڅېده بیا بېهوشه شو. بیا چې کله هوش کې راغی بیا یې تپوس وکړه، وی مونځ شوی دی که نه؟ وی صاحب صحابه د انتظار کوي. وی مرو ابابکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته حکم وکړئ چې خلکو ته مونځ وکړي. نشم تللی داسې حالت کې نشو مونځ له لا نړه چې بېهوشي پرې راتله. بیا یې 3 ځله نیت وکړه چې پاسم، 3 ځله یې نیت وکړه، خو د تلو نو پاسېدو نو. نو یې ابوبکر ته حکم وکړئ چې زما په ځای مونځ وکړي. عایشه صدیقه خو د ابوبکر صدیق لور وه، وی صاحب زما پلار ډېر نرم دله دی، ستا په مسله نشي ودرېدلی، جاړي جړا ورځي. نو عمر ته ووایه چې هغه ستا په ځای مونځ وکړي. نبی علیه السلام مبارک بیا ورته حکم وکړ، وی ابوبکر ته ووایه چې زما په مسله ودرېږي او مونځ وکړي. عایشه صدیقه ورته بیا وایي د الله رسوله زما پلار کمزوری دی، پله نرم دی، جړا ورځي، ستا په مسله نشي ودرېدی. بیا نبی علیه السلام فرمایي ابوبکر ته حکم وکړي، هغې حضرت حفصې ته ووایي، دا د حضرت عمر لور وه، وی ته ورته ووایه. حفصه رضی الله عنها راغله، ورته وی چې ابوبکر ستا په مسله نشي ودرېدی، نو عمر به دا مونځ وکړي که نه؟ یاره خو وي هغه ښځې یې چې یوسف علیه السلام ستاسو د لاسه جیل ته تللی دی، زما خبره نه منئ. د عایشې بیبي نه چا تپوس وکړه چې ته دومره ولې کلکې دی؟ واقعي خلکو د ابوبکر سره د هغې نه پس ډېره مینه شروع کړه چې دا خو د پیغمبر علیه السلام خوښ او د ځان په ځای په خپل جون په مسله ودرو، نو که دې ورته نږدې نه وي او خوښ یې نو داسې به نبي علیه السلام نه وی کړی. بهر کې اب حضرت ابوبکر صدیق ته صحابه حکم وکړه چې نبي علیه السلام راوتی نشي او ته مهرباني وکړه په دا مسله د پاسه مونځ وکړه. دا د زیارت د ورځ او د جمعې د شپې مونځ و چې نبي علیه السلام ونوتی شو او حضرت ابوبکر صدیق مانځه ته ورمخکې شو. دغه د زیارت کو اخیري مونځ و، ورپسې جمعه ده، د جمعې 5 مونځونه هم حضرت ابوبکر صدیق وکړل. ورپسې د خالي ورځ ده، د خالي په ورځ د ماسپښین مانځه لوتی دی، هغه په کوم کیفیت باندې وته؟ تپوس یې وکړه مونځ شوی دی که نه دی شوی؟ وی نه صاحب لا نه دی شوی. وی ښه ما باندې اوبه واړوئ، د 7 مشکونو نه را باندې اوبه واړوئ، د هغې مشکونو نه واړوئ چې چا پکې ګوتې هم نه والې، اوبې پرې والولې. وی مه اوچت کې، ما جومات ته بوځئ، زه به مونځ هم وکړم او دې ملګرو ته به یو وصیت هم وکړم. ملګري مې یاد شوي دي. نو صحابه ونیوه، یو خوا حضرت عباس ترې دی هغه ولې اوږه ورکړه، او بل خوا حضرت علی رضی الله عنه اوږه ورکړه. بخاري شریف کې حدیث دی، خپه مبارک یې په ځمکه لګولې نه شوه، نو دا مته ګوته یې په ځمکه راښکې شوه. صحابه فرمایي وی د دې متې ګوتې یې په ځمکه یو کرښه جوړه کړه، داسې طاقت پکې نو چې دا خپه په ځمکه ولګوي. نو دا مټه ګوته یې راښکې شوه، په ځمکه یې لویه کرښه جوړه کړه. دوی بوته په منبر د پاسه کېنو، مونځ یې وکړه او په داسې طریقې مونځ وکړه چې ابوبکر مونځ شروع کړی. نو هغه رستو کېده، نو نبي علیه السلام ورته اشاره وکړي مه رستو کېږه. نو صحابه ورته چې ما خوا کې ورسره کېنوې. نو پیغمبر علیه السلام په ناسته امامتي وکړه او ابوبکر به د نبي علیه السلام هغه اواز څپونو ته رساو، په زوره به الله اکبر وي چې مونځ یې خلاص کړي، په منبر مې کېنوې. په منبر یې کېنو، نو یو څو وصیتونه یې وکړل. لومړی وصیت خو یې دا وکړه، وی د جزیرة العرب نه به مشرکان کافران وباسئ، دې کې به کافر نه پرېږدي. ډېر هوښیار و نبي علیه السلام چې دا خو زمونږ قبله ده،
زمونږ حج به کې کېږي، زه به دلته دفن کېږم. نو مشرکان او یهودیان او عیسایان دې دلته ني. ولې دا خلکو پیسه خورئ، ژبې خوږې دي، هسې نه سبا د علاقه بیا قبضه نه کړي، زمونږ دا بیت الله قبضه نه کړي، دا مدینه منوره قبضه نه کړي. عام اعلان یې وکړه چې یو خو به دا مهرباني کوئ چې اخرج اليهود والنصارى من جزیرة العرب، بل ځای کې راځي اخرج المشرکین من جزیرة العرب، یهودیان او عیسایان او مشرکان به د جزیرة العرب نه وباسئ. یوه. دویم الصلاة او ما ملکت ایمانکم، د مونځ به ګوره ډېر خیال ساتئ. اخیری وصیت د مانځه متعلق دی. مونږ خلک باټینګن چیلو که نه، نو کله یو سر اړو کله بل سر اړو چې چېرته څښا ووایو، نو لوی پیسې پرې رانه ځي. وما ملکت ایمانکم، د وینځو نوکرانو، غلامانو، امسایو، مزدورانو، د دې خلکو به خیال ساتئ. دا ستا د لاس لاندې دي، دا ستا همسایه دي، ستا کور کې اوسي. ما ملکت ایمانکم عامه خبره معنا ده. که وینځي دي که غلامان دي که ستا نوکران او ستا تنخوادار دي، په دې چې د لاس یې ښو دي کار به ته اخلي، دوی به خوشحالي تاله کار به کوي، ظلم او زیاتې به ورسره نه کوي. او دریم څه فرمایي؟ د انصارو متعلق فرمایي د مدینې منورې اصل خلک وی د انصارو سره به ډېر ښه سلوک کوئ. که دوی ښه کوي نو ښه بدل وله ورکوي، او که دوی زیاتې کوي معافي ورته وکړئ. دوی ماله دا کور راکړی، تاسو له دا مدینه درکړې ده، نو که ښه کوي نو ښه سلوک ورسره وکړئ، که بد کوي معافي ورته وکړئ، غږ ورته مه کوئ. او بل اعلان څه کوي؟ وی په ما کې په مخ د ځمکه چې ما سره ډېر لوی احسان کړی دی هغه ابوبکر کړی دی. ابوبکر که کړکۍ پرېږدي نو خیر دی. ګوره دې خبرې ته مې اشارت شو که نه، دې به اخري کې بادشاهي ستاسو خلیفه به یې، خو ښکاری ځکه ونه وي چې هسې نه که زه ووایم چې دا بادشاه کې او بیا پکې چا لږ هم خلاف وکړو خو تباه به شي. اشارې یې ورکړې خو په خولې مبارکې یې غږ نه کو. نو نورې دروازې بندې کړې بغیر د ابوبکر نه. نو اوس هم باب السلام طرف ته یو بورډ لګېدلی دی. باب السلام باندې چې سړی راننوځي نو په دیوال باندې یو بورډ لګېدلی دی او په هغې یې لیکلي دي هذه خوخة ابي بکر الصدیق رضی الله عنه، چې دا د حضرت ابوبکر صدیق د کړکۍ ځای دی. اگر چې تاریخ لیکي چې هغه کړکۍ ځای لږ مخکې و، دا بورډ لږ وروستو لګېدلی دی، خو دقه ځای تقریبا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کړکۍ وه. نو یې ټولې بندې کړې بغیر د ابوبکر نه، د کړکۍ دې کولوي او باقي ټولې بندې کړې. بیا نبي علیه السلام مبارک کور ته دننه شو. نو څو منځونه شو؟ ښکاره خبره ده. د جمعې د شپې یو مونځ یې ځان له وکړو، نو سحر وختي جمع ولاړه وه. نبي علیه السلام مبارک د جومات ته کړکۍ وه او پرده پرې یې ځانده وه، نو هغه پرده یې دې خوا کړه او صحابه ورته یې وکتل. نو دا خو څو ورځې پس صحابه ورته یې وکتل که نه، نو چې ویې کتل صحابه خوشحاله شو، په منځره جمع ولاړه وه. یو صحابي فرمایي چې مې د مخ مبارک ته وکتل، دا مخ یې داسې و لکه د قرآن شریف پاڼه چې وي. د قرآن پاڼه خلک په خشتوالي کې تشبیه ورکوي، خشته ښکلې مخ. وی ابوبکر پوه شو چې نبي علیه السلام جوړ منزل روزي، وی رستو کېده چې مو رستو کېږه پردې راښکته کړه، خو یې کمزورې دومره و چې پوره پردې راښکته نه کړې شوه، نیمه اویزانده شو نیمه باقي پاتې شو. خو په دغه ورځ یې طبیعت برابر و. حضرت ابوبکر صدیق وله راغې، د ده دوه ښځې وې، یو مدینه منوره کې اوسېدله او یو د مدینې منورې نه بار. وی صاحب که ستاسو اجازت وي ستاسو خو نن طبیعت ښه دی؟ وی او نو زه هغه بلې بیبي ته لاړ شم؟ وی او لاړ شم. حضرت علي صاحب راووته، صحابه ورې تپوس کو د کور بنده کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام مبارک څنګه دی؟ اصبح بحمد الله بارئا، وی بالکل نن ښه دی، نن یې طبیعت برابر. خو چې داسې 10 بجې ټیم شو تقریبا، نو د نبی علیه السلام طبیعت ګډوډ شو. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی سر مبارک زما د زنې او د سینې په دا منځ کې و، ما ته یې ډډه والې وه او د اوبو یو لوښی پروت و، نو وی لاس مبارک به د اوبو په هغه لوښي کې ګنده که او په دې مخ به یې راښ که. او چې بیا زه په جلا شو چې زما پلار وفات کېږي، نو یې ځان ته یې رانږدې کړم، وی ما ته وی چې مه خفه کېږه،
د ټولو نه لومبی به ته ما پسې راځې، ما پسې به زر ته وفات کېږې د ټولو نه پس په ټول خاندان کې. همقسې وشوه د نبي علیه السلام د وفات نه 6 میاشتې پس ورپسې حضرت فاطمه رضی الله عنها وفات شوه. نو وی ډډه زما سینې ته والېده او وی دا اوبو کې لاس مبارک منډي او په دې مخ راکاږي او څادر کله په مخ اچوي کله یې لرکوي او وی دا وی چې ان للموت سکرات، یاره عایشې د مرګ خو ډېرې سختې دي. الله اکبر. د دواړو جهانو مبارک سردار ته ګوره، وی د مرګ دپاره خو ډېرې سختې دي. ما وی د الله رسوله ستا ثوابونه ډبل دي، تکلیف ځکه ځې؟ وی او وی دی کې زما رور اخي عبدالرحمن وی هغه سره مسواک و مګی یې وی نبي علیه السلام مبارک داسې په شوق ورته وکتل. وی مې چې صاحب مسواک ته زړه کېږي؟ وی سر مبارک یې وړقو. وی ما هغه مسواک د رور نه راواخیست چې راکړه. وی ما ورته وی چې صاحب دلی نرم کم په خوله کې؟ وی سر مبارک یې وړقو چې او نو وی ما په خپله خوله کې نرم کو او زور مې ورکړه، مات مې که چې پوره نرم شي او بیا مې نبي علیه السلام مبارک له ورکړه. وی داسې خشته مسواک یې ومږه چې په زندګۍ او په ژوند کې داسې خشته مسواک ورته نه ومږلی. څونه بختور یم زما وروڼو. دغه د بیمارۍ دوران کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې لیکي چې حضرت جبریل علیه السلام راغی او ورسره ملک الموت دی. نبی علیه السلام نه اجازت وغوښته، د الله رسوله اجازت دی؟ او وی ښه ملک الموت راغلی دی او د سره په زرګاو فرشتې دي او یا زره فرشتو کې راغلی دی، اجازت غواړي. اجازت دی ورته راځي دی. اسرائیل علیه السلام نو بعض علما لیکي چې کمې فرشتې د نبي علیه السلام روح مبارک قبض کړی د هغه نوم اسماعیل و، د هغه فرشتې. نو وی دا په لومبي ځل اسمان ته راغی، د دې نه مخکې اسمان نه دی راکوز شوی. اجازت غواړي، وی اجازت دی. چې راغی هغه ملک الموت نبي علیه السلام ته وی چې د الله رسوله ستا څنګه خو خو الله را لېږلی یم، نو اوس دنیا کې پاته کېدل د خوښ دي که مرګ د خوښ دی؟ نبي علیه السلام مبارک حضرت جبریل علیه السلام ته وکتل د مشورې په بنیاد، هسې ورته وکتل، نور غږ یې ونه کړ چې خامخا یو انسان بل سره مشوره خو کوي که نه. فورا جبریل علیه السلام ورته وایي چې د الله رسوله الله اختیار درکړه، خوښه ستا ده اوسو، ځکه دی الله را لېږلی تعالی اختیار درکوي، که د دنیا ژوند دې خوښ دی که مرګ دې خوښي، خو الله ستا ملاقات ته ډېر شوق دی. دا هم ګورې د الله لوی نعمت بندېدل دي، وحي بندېدل. بهر کیف زما وروڼو عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي هغه مسواک یې مږه او اللهم الرفیق الاعلی، ای خدای زه هغه لوی ملګری غواړم. وی زه پوه شومه چې اختیار ورته میلاو شو، موږ نه غوره کوي او الله غوره کوي. او دا نیمګړی آیت یې په خوله مبارکه راغی مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. او نور پې پوه نه شم، لاس مبارک یې ښکته که او یو خوشبویي مې محسوسه کړه او روح مبارک لاړ. حیرانه شوم چې خدای وشو څه، اوس خو یې ما سره خبرې کولې، اوس خو لګیا د فرشتو سره خبرې کوي، اوس خو یې مسواک مږه او عایشې پې دم اچاو. وی چې کله به زمونږ کې څوک ناجوړه شو نو نبي علیه السلام به دا قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس وی دمول به. وی په دې بیمارۍ کې پر ما دم واچو، دا به ما وی، خو ما وی چې لاس زمانه خو د نبي علیه السلام لاس غوره دی، نو ما به د پیغمبر علیه السلام په لاس چوف کړی او د هغه لاس به مې په هغوی راښکه. اوس خو مې په دم اچو، اوس خو ما سره خبرې کولې، اوس خو نورو خلکو سره هم خبرې کولې، فرشتو سره، اوس خو مسواک مږه. دا څه چل وشو؟ حیران شو، کشرم ده، عمر هم کم دی، کور کې نور څوک شته دی نه. یو هیبت راغی، بار خلکو ته وایي تاسو راشئ وګورئ نبي علیه السلام حالت خو بل شانتې دی، او دغه ورځ طبیعت برابر و د چا ګمان هم نو چې نن به نبي علیه السلام وفات کېږي.
خو چې صحابه دا خبر واورېده بس حالت بدل شو. څوک یو دی حضرت عثمان رضی الله عنه غوندې شخصیت په ژبه ګونګ شو ګونګ. چې حضرت علي صاحب واورېده بېهوشه پرېوت. حضرت عمر غوندې سړی چې هغه څونه مضبوط او بهادر انسان دی د هغه دماغ وکار پرېښود. توره یې واخېسته او راغې په منبر د پاسه کېناسته. وی څه وایي خلک چې نبي علیه السلام وفات دی؟ وی که د چا نه مې واورېدل چې په دا توره ورته سر وه. نبي علیه السلام خو نه وفات کېږي، جمدی دی. د الله ملاقات ته تللی دی لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوهي تور ته تللی و، واپس به راځي. او چې څوک هم وایي چې نبي علیه السلام وفات دی زما په دې توره به دې سر وایي. ګوره بلکل دماغ کار نه کوي، څوک غږ نه کوي. هلته ډله ناسته را جاړي، هلته ډله ناسته را جاړي، هلته ډله ناسته را جاړي. یو صحابي و چې مې واورېدل ویې مې چې بس قیامت به لاسه ته وایي، دنیا روانه شوه. حضرت انس فرمایي وی زما د قسم په خدای وي چې نبي علیه السلام مدینې منورې ته راغی، وی دا عرش یې روښانه و او وی موږ لا د پیغمبر علیه السلام د دفن نه د خاورو نه لاس نو سندلې چې موږ ته ټوله مدینه منوره تیاره ښکارېده او یو جدا حالت و. خدایه قیامت به څه ته وایي؟ دا قیامت به څنګه چې د نن قیامت نی. حضرت ابوبکر صدیق ته چا الوې چې دغسې چلو شو، سترګو نه اوښکې بهېدل شروع شو، په منډه را روان شو. چې راغې په جومات راننوت، چا د عمر د وجې چاغت کم ځای کولی شو. نیغ د لور کور ته ورغې، د عایشې صدیقې کور. چې څنګه ورغې نو په پیغمبر علیه السلام مبارک څادر پروت و او علما لیکي چې دا پې فرشتې جبریل علیه السلام اچولی و. څادر یې ترې لر کړ. چې لرې که زر یې مهر نبوت وکته، د دواړو اولو په دا منځ کې دومره د کوټه مهر نبوت انو بس پې ور پرېوته او ښکلی یې کړه په دې تندي باندې. طبت یا حبیبي حیا و میتا او ښکلی یې کړه. امام بخاري رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دغه حدیث وویلی او باب یې پې قایم کړی دی د مړي د ښکلولو، چې حضرت ابوبکر صدیق ښکل کړه او به فورا راووته ویجلل. دومره یې وجلل چې د ده د سترګو نه اوښکې د پیغمبر علیه السلام په ږیره مبارکه پرېوتې. چې راووت څنګه نو عمر ته یې کوز شه د منبر نه، نه کوزېده، یخ وش. هلته ودرېد بار، خلک ورته راجمع شو چې خبر به راوړي. دا آیت یې وویل وما محمد الا رسول ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. که چا دین پرېښود او واپس کفر ته لاړل د الله اسم نشي کولی. او بیا څه وایي؟ من کان یعبد الله فإن الله حی لا يموت. که څوک د الله عبادت کړي نو الله جمدی دی نه مري. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. که څوک د محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي نو د اعلان کوم چې هغه وفات شوی دی. او چې دی ووی بس صحابو باندې هیبت راغی، یو غرض شو په ژړا. خدایه مونږ خو وایي چې دا حضرت عمر راکوش و، ابوبکر رښتیا ده دا خبره، دا ته چې څه وایې دا رښتیا وې؟ وی او رښتیا ویم عمره، نه تا په خپله ولیدل؟ او عمره رښتیا درته ویمه. دا آیت مخکې صحابو ته یاد و، په منځه کې به یې لوسته. وی زمونږ نه هیر شو دا آیت دغه وخت کې، مونږ وی چې ګینداړو مخکې نازل نو. بهر کیف 12 تاریخ د دې مونږ چې باره وفات ورته وایو په دې نسبت. بیا د بادشاه مقررولو، جنازه کولو، کفن ورکولو، دفنو، دا ټولې مرحلې پاتې دي. خبره خو اوږده مختصر کوم درته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه مقرر شو، بیعت ورسره وشو. چاوی د مدینې منورې قبرستان ته وړو. حضرت ابوبکر صدیق وی داسې کار دی چې ما خپله د نبي علیه السلام نه اورېدلی دي چې پیغمبر کوم ځای وفات شو هلته دې دفن کړي شي، دغه ځای وله الله خوښ کړي. همدقه خپله زه چې کومه کوټه ده زما د لور همدې کې به وله قبر وکنه، ټوله به ډېره ښه ده. نو چې کوم ځای کې نبي علیه السلام وفات شوی و نو هغه ځای نه یې وله لږ اخوا که او هغه ځای کې وله قبر وکنیسته. ښه د قبر کنیستو نه پس بیا وی چې غسل به ورکوو. نو غسل له څوک دننه شو، خپل خلک پردي نه،
حضرت عباس رضی الله عنه خپل ترې دی. دوی له سره زامن دي حضرت فضل ابن عباس او قسم، دا دوه کسان او دوه د نبی علیه السلام غلامانو. نو بیا یو د انصارو یو قسم دننه که د خدمت دپاره. اوس چې غسل ورکوي جامو سره ورکو که جامې ته لرې کو. وایي چې دا دوی خبره کوله دی چې دا ټول بېهوشه شو. علي صاحب وایي زمونږ ځنې دې سینې له رالې وایي دې کې یو غیبي اواز هم واورېده چې ګورې پام کوئ د نبي علیه السلام نه جامې لر نه کې، جامو سره غسل ورکوي. که جامې مو لرې کړه سترګې به مو ړندې شي. نو بیا د جامو د پاسه اوبه اچولې او غسل یې ورکړه. بیا وله کفن ورکړه. دریو جامو کې یو کمیس، دا ګنډلې کمیس تو امام بخاري وایي لیس فیها قمیص، دا ګنډلې کمیس د انسان چې کوم د جون دي دا نو. بل روایت کې راځي چې عام کمیس او دوه صادرونه پای کې کفن ورکو. او بیا جنازه د قبر سره خوا کې کېنول او قبر لحدي قبر استو. دې کې م اختلاف و چې د لحد والا قبر وباسو که شق والا وباسو. چا وی لحد والا وباسو، چا وی شق والا وباسو. نو مدینه منوره کې دوه کسانو، ابو عبیده بن الجراح هغه به دا شق استو او ابو طلحه رضی الله عنه به لحد استو. وی دې سوال جواب دواړو پسې وشو چې کوم یو راغی هغه خپل کار وکړي. اتفاق دا و چې ابو عبیده بن الجراح نو ابو طلحه رضی الله عنه کور کې و. هغه راغی نو لحدي قبر یې پیغمبر علیه السلام له وایستو. تقریبا دومره اوږد و لحد چې نهه کچه خښتې پرې راغلی وې. دا مونږ چې ورته تبی وایو. اوس هم زموږ علما وایي وایي که لحد جوړېږي نو لحد بهتر دی، او که کم ځای لحد نه جوړېږي نو بیا هلته شق وباسي. بیا د جنازې متعلق خبره راله چې جنازه به پې څنګه کوو، غونډه به کوو، بار به راوباسو، یو ځای به کوو. عایشې صدیقې رضی الله عنها وی چې ما د نبي علیه السلام نه اورېدلي دي چې کله زما جنازه تیاره شي د کوټې نه وځئ تاسو. لاول به په ما جبریل علیه السلام جنازه کوي. صاحب جنازه به وله څنګه کوو؟ وی بس الله اکبر وایه، د الله حمد وایه او په نبي علیه السلام درود شریف وایه او دعا کوئ او بار روځئ. نو په پیغمبر علیه السلام دقسې جنازه شوې ده. دا عامه جنازه نه چې دا موږ په یو ځل کم کوو. اخوی بار راوښکنه نو دوه دوه درې درې څلور کسان به جنه کېدل او تکبیرات به وي او لاول به د الله حمد وي، بیا به سلام پې واچو الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. یو صحابي فرمایي وی موږ پې داسې سلام اچولی دی چې په تا د الله سلام او درودي. اشهد انک قد بلغت الرساله، زه ګوی ورکوم چې تا د الله پیغام موږ ته را رسولی دی. ونصحت الامه، او د امت خیر دې طلب کړی دی او تا اسلام او دین خلکو ته رسولی دی. او د هغې نه پس بیا دعا وکړله، ځان له به خلکو دعاګانې کولې. اخیري جنازه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وکړه، ځکه هغه بادشاه دی، خلیفه دی، اخیري ولی دی. اخیري جنازه هغه وکړه. نو د ګل ورځم تېره شوه او د نهر ورځم پکې تېره شوه، ځکه خلک ډېرو او لږ لږ ورتلل نو وخت پې واوړېده. د چهارشنبې په شپه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دفن شو. حضرت انس فرمایي خاورې مې پې واچولې. چې خاورې مې واچولې قبر ورته جوړ شو. او قبر یې څنګه جوړ شو؟ قبر داسې نه لکه زمونږ د دې خلکو دا غټ قبرونه چې د ځمکې نه یو لیشې غالي اوچتې. یو صحابي وي ما پخپله د پیغمبر علیه السلام قبر لیدلی دی، یو طرف هم د ځمکې نه یو لیش اوچت، بل طرف هم د ځمکې نه یو لیش اوچت، او دا شی قب غوندې، داسې د قب غوندې دا شی اوچته وه او واړه واړه نري نري قطقان یې پې پراته وو. قطقانو باندې د پاسه لږې اوبه اچول پکاري. دې دا اوبه کې بل مقصد ګورې نشته. ښه د اوبه دا مطلب نه دی چې دا مړی تږي دی او د اوبه ور رسېږي. دا اوبه دې دپاره وي چې دا قطقان او دا خاوره پې لږه کلکه شي. بهر کیفه وایي چې موږ څنګه خاورې واړولې او قبر هم تیار که نو په لاره روان وو، چاریانې سسکورې د قبر سامان را سره وی فاطمه رضی الله عنها راته لار کې ولاړه وه. هغه دردمندي وه که نه. صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن لیالیا. وی په ما داسې مصیبتونه را واوړېدل، که دا مصیبتونه په دې ورځو را پروتې وې د ورځو رنګ به بدل و، دا به تورې شوې وې، شپې به ترې جوړې شوې وې. زمارونو دا د حضور پاک مبارک وفات په دې میاشت کې. نو مسلمان له څه پکار دي؟ ما درته مخکې حدیث وویل
چې د نبی علیه السلام د وفات غم ځان ته رامخکې کړي، دی به پرې صبر وکړي او دی به وایي انا لله و انا الیه راجعون، انک میت و انهم میتون افإن مت فهم الخالدون. دا د مسلمان دپاره یو لویه تسلي ده. که مسلمانانو کې د چا مړ شو څوک مړه شو نو دا دې ځان ته رامخکې چې الله نبي علیه السلام ته فرمایي انک میتون، ته به هم د دې دنیا نه سفر کې، و انهم میتون دا خلک به هم ځي. افإن مت فهم الخالدون، ستا غوندې شخصیت به د دنیا نه سفر وکړي، نه مرګ سکه به راشي او بل به څوک مور راوړي په دنیا کې همیشه جمدی پاتې شي. خو یوازې وینا او اورېدلو خبره نه ده، د هغې په شان عقیده پکار ده، د هغې په شان عمل پکار دی، د هغې په شان اخلاق پکار دی، د هغې په شان گفتار خبره پکار ده، د هغې په شان جون پکار دی چې مونږ تیر کړو، د هغې په شان طرز زندگی چې د هغوی څنګه زندگی وه. که څوک وایي چې زما د حضور پاک سره مینه محبت دی، د هغه شکل به یې خوښي، د هغه عقیده به یې خوښي، د هغه اخلاق به یې خوښي، د هغې مبارک کردار به یې خوښي. او که د یو سړي کردار، د یو سړي خوی، د یو سړي اخلاق، د یو سړي عقیده، د یو سړي عمل، د یو سړي طرز زندگی د حضور پاک مبارک په شانتي نه او دې دعوه کوي دې رښتونی نه دی بیا. نو الله یې زمونږ عقیده، زمونږ عمل، زمونږ وینا، زمونږ گفتار، زمونږ کردار او زمونږ د ژوند طریقې ټولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دي. دویم رونو دا دی د چا پلار چې مړ شي دی څه کوي؟ دی یادوي که نه، او د یادولو نه پس څه کوي؟ خیرات ورپسې کوي، د هغې ثواب ورته بخي، 2 رکعته نفل کوي، د هغې ثواب ورته بخي. نو دقه رنګې د نبي علیه السلام مبارک هم دی، د هغې یاد کېږي په درود شریف. درود شریف ډېر وایه یوه. دویم خیرات صدقه کوئ او د هغې ثواب نبي علیه السلام پسې بخئ. 2 رکعته مونځ نفل کوئ، د هغې ثواب وربخئ، د دې فایده تا ته در رسي. لکه مثلا دې دیوال ته زه بیټري ووامه، نو ما ته دیوال ته فایده نشته، هغه عکس رڼا د ما په دې مخ راغورځېږي، فایده یې ما ته ده. دقه رنګې د نبي علیه السلام مبارک درود شریف دي، فایده یې ټوله مونږ ته رارسېږي. او د خیرات او صدقې تخصیص په یو میاشت پورې نشته چې دې میاشت کې به کوې او بل میاشت کې به نه کوې، او په یو خاص ورځ پورې هم نشته چې په دې ورځ کې به خیرات کوې او په بله ورځ کې به نه کوې. نه، یو ورځ خاصه نشته، یو میاشت خاصه نشته، هر وخت کې، هر ورځ، هر ځای، هر میاشت کې د نبي علیه السلام متعلق صدقه کولی شي. صدقه د الله په نوم به کوې، ثواب به هغه ته بخې. خو چونکې دا میاشت د هغې د پیدایش د وفات ته په دغه نسبت خلکو ته لږ یاداشت زیات راشي، نو ځکه دې میاشت کې خلک صدقې هم کوي مسلمانان، او د نبي علیه السلام متعلق د هغې ثواب بخي. دا زمونږ دپاره ډېر لوی فخر دی او زمونږ دپاره ډېر لوی عزت دی او زمونږ دپاره د الله ډېر لوی احسان دی چې مونږ الله د نبي کریم صلی الله علیه وسلم غوندې پیغمبر امتیان پیدا کړي. د هغه د امتیت ډېر لوی برکت دی او د هغه د پیغمبرۍ زمونږ دپاره ډېر لوی سعادت او ډېر برکت دی. نو چې خدای پاک مونږ له ایمان راکړه، اسلام یې راکړه او د هغه امتیان یې پیدا کړو، نو پروردګار دې په حشر نشر کې زمونږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم ملګرتیا نصیب کړي، د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه دې الله زمونږ نصیب کړي. الله زمونږ عقیده د هغې د عقیدې په شان کړي، زمونږ عمل د هغې د عمل په شان کړي، زمونږ اخلاق د هغې د اخلاقو په شان کړي، زمونږ اعمال د هغې د اعمالو په شانتې کې، زمونږ د ښځو نرو زندګي د حضور پاک د مبارکې زندګۍ په شانتې کې. خدای مونږ د هغې مخکې د قیامت ورځ مختورن مه کړې او خدای د رسوایۍ نه مو ساتې او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه م نصیب کړې او د هغې د مبارکې جنډې لاندې خدای زموږ حشر او نشر نصیب کړې. که څوک بیماران یې الله شفا ورکړي، که څوک قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي، یو ملګري دی هغه څه دعا غوښتې ده، څه حاجت یې دعا ورته وکړي چې الله تعالی حاجت پوره کړي. بعضې کسان که څوک وفات شوي مردګات، رب العالمین د ټولو مغفرت نصیب کړي. پرون د میره کې هغه هلک وفات شوی او نور هم که څوک مردګان وفات وي، د ټولو د الله مغفرت نصیب کړي. زمونږ د آخرت لوی سفر د الله تعالی د نبي علیه السلام د تابعدارۍ لاندې نصیب وګرځولی کړي. خدای زمونږ ګناهونه معاف کړي، خدای زمونږ په حال رحم وکړي او خدای زمونږ یو بل سره کله چا دشمني طرفګني وي، خدای په روغو باندې بدل کړي. زمونږ په دې ملک پاکستان کې د قرآن و سنت نظام راولي، کومې الي ګولي کې دا نن سبا شروع دي، خدای پاک دې دا الي ګولي په خیر ختم کړي او زمونږ دا وطن دې د قرآن و سنت په رڼا باندې منور کړي. آخر وخت د الله زمونږ په خولې دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.